د یو څو ورځو زوروره د اسلام نه ناخبره د یو څو ورځو زوروره د اسلام نه ناخبره د انسانانو سودا پرې د بستوبه وباسه کله واړه کله زاړه مې وجني په والله که ترې خبر یم چې په څه مې وجني بس چغې وهم خو چغې ناوري جوړې کاڼه مې وجني په کم کتاب په کم مذهب لکه د اوبو په شانت روانې ویني تا دومره سپکې کې د دغه شهیدانو ویني صاحب دا به تر څو بهیږي د انسانانو ویني بد به نه وي که پوښتنه ستا د وینې وکم بس دی نوره زندګي به په رښتینې وکم ټولې دنیا ته به یو څو خبرې سپینې وکم دا نامعلومه پکې څوک دی چې موتا وجني نه تا پرېږدي نه ما ټوله دنیا وجني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو د پیښور سیمه د قیوم سټیډیم د شعیب باجوړی را سره ناست دی. شعیب باجوړی صاحب د میا ټي وي د مینوالو سره به یو ځل بیا څه شریکوئ؟ مننه وروره ډېره زیاته مهرباني ستاسو د راتګ او چې څه وینو ستاسو وړاندې به وروره بس غوږ یو شعیب باجوړی صاحب او د میا ټي وي کتونکي په دې تمه دي چې شعیب باجوړی به راځه څه شریکوي نو بس خپل شعرونه راځه شریک کړئ. ها نوي د یو څو شعرونه دي چې یو څو خبرې د لیکلو دي خو پاڼه نه یو څو خبرې د لیکلو دي خو پاڼه نه دلته په چا کې انسانیت او اسلام دواړه نه لږ صبر ځان پې مړ که خو چې حلال شي نو بیا دا نه چې سکلې په ولاړه نه یو څو نور چې په مینه باندې مړ دی چا سره جنگ نه کوي یو په مینه باندې مړ دی چا سره جنگ نه کوي بل خبرې د شراب او د بنګ نه کوي که لږ غیرت څه در پکې نو سر مې واله که بې غیرت د لګانو په سر ننګ نه کوي که لږ غیرت څه در پکې نو سر مې واله که بې غیرت د لګانو په سر ننګ نه کوي د غرور او تکبر خبرې مکه ته خاوره د خاورې سره خوند نه کوي خوښ مې ډېر ډاډې باجوړیه خوښ مې ډېر ډاډې باجوړیه دشمن له به ډغر ورځي یوازې باجوړیه منم دی چې سم بازې باجوړیه اغیار په خاوره نه پرېږدي رفتار لکه د جازې باجوړیه چې راغې څوک دی ویښ څوک دی وده که نشه لکه د سازې باجوړیه نوی نظم درته وایم چې د یو څو ورځو زوروره د اسلام نه ناخبره د یو څو ورځو زوروره د اسلام نه ناخبره د انسانانو سودا پرې د بستوبه وباسه کله واړه کله زاړه مې وجني په والله که ترې خبر یم چې په څه مې وجني بس چغې وهم خو چغې ناوري جوړې کاڼه مې وجني په کم کتاب په کم مذهب لکه د اوبو په شانت روانې ویني تا دومره سپکې کې د دغه شهیدانو ویني صاحب دا به تر څو بهیږي د انسانانو ویني بد به نه وي که پوښتنه ستا د وینې وکم بس دی نوره زندګي به په رښتینې وکم ټولې دنیا ته به یو څو خبرې سپینې وکم دا نامعلومه پکې څوک دی چې موتا وجني نه تا پرېږدي نه ما ټوله دنیا وجني بېګۍ مړه که سندرغاړې نن مولا وجني هیڅ نه پوهېږم چې دا کومه ډرامه ده ربه چې ورته ګورم زندګي خو عجیبه ده ربه که داسې حال وي د وطن نه مې توبه ده ربه ملک د اسلام دی خو انسانیت مې په نظر نه راځي زه بې ګناه قتلېږم ولې قانون صاحب د عمر نه راځي مطلب دوم د بدباري شو په خپل سوري مې باور نه راځي ملک د اسلام دی خو انسانیت مې په نظر نه راځي زه بې ګناه قتلېږم ولې قانون صاحب د عمر نه راځي مطلب دوم د بدباري شو په خپل سوري مې باور نه راځي که داسې چغې سوري ورکوي زموږ په کلي د اختر نه راځي زه خو لابن په بند تړل یم ته د آزاد نارې وې په کمه خوله د زنده‌باد او مرداباد نارې وې ستا چې خپله خېټه ډکه وي په اسلام څه کې توی دې شي ته وینه د انسان څه کې په پردو بدو د دا دنیا ګټلې په ایمان څه کې زه خو لابن په بند تړل یم ته د آزاد نارې وې په کمه خوله د زنده‌باد او مرداباد نارې وې ستا چې خپله خېټه ډکه وي په اسلام څه کې توی دې شي ته وینه د انسان څه کې په پردو بدو د دا دنیا ګټلې په ایمان څه کې چې تا ته وګورم او ځان ته ګورم ویم چې راپرې نه وځي اسمان ته ګورم هېچ چا کې نشته چې د هر سړي ایمان ته ګورم نو ګناهګارو تر کعبې لاړ شئ چې کومه لارې در ښودلې په هغې لاړ شئ پاڅې هسې نه چې اخرت ته بې نقشې لاړ شئ ګناهګارو تر کعبې لاړ شئ چې کومه لارې در ښودلې په هغې لاړ شئ پاڅې هسې نه چې اخرت ته بې نقشې لاړ شئ بیا به ارمانو کې چې کاش که مې منې د یو پاگل خبرې بیا به ارمانو کې چې کاش که مې منې د یو پاگل خبرې سي چې په زړه یې هغه په خوله راولي د شعیب عادت نه لري د چل خبرې ډېره زیاته مننه چې انسان ډېر قیمتي دی دا منم چې لالچي دی دا نظم د باجوړي دی که لږ سوچ په خپل ګریوانو کې ګریوان کې هم شته د ذکر او صفات په قرآن کې هم شته دې سړي ته سپک مه ګوره د ده رب شته د ته ورک مه ګوره د ده خوله نه که خیرې وځي روح به دې په هغې وځي ورځ ته به دې پرېنږدي او سا به دې د شپې وځي هر چا ته خواږه کاته لکه د تره ګورم او زه د هر سړي په مخ کې بلا څه ګورم د انسان مخ د چا په لاسو جوړ دی زه ورته سپک نه ګورم
سترګې مې ډکې شي اوښکو کې باڼه وخورمه چې توره شپه شي به د یو خبره زړه وخورمه چې ظلم په کشمیر او په افغان کېږي هېڅ نه وایو د انسان قتل سریعام کېږي هېڅ نه وایو په توبو مې د توبې خلاصې پکې د ایمان کېږي هېڅ نه وایو دا د یو بل د سرونو قاتلان دي زه یې وینم سر په ټوله ظالمان دي حیرانېږم د دې نه دي د کم دور انسانان دي چې به یې توره شپه کې لاره څاره د یوې مور هغه بچی یې مړ کو زما د دواړو سترګو توره هغه لالی یې مړ کو وخت د سړي ډزو کو سړی یې مړ کو د سریام پانسي کوي دا پردی غم خوښوي امن خپو کې راخ کو دا سړی جنګ خوښوي توبه شه بس نوره خطا مه کوه توبه شه بس نوره خطا مه کوه د چا په ویر پورې خندا مه کوه سړي مرې به نور ظلمونه په دنیا مه کوه د خدای نه ویرېږه ځان لرې د عذاب ساته د خدای نه ویرېږه ځان لرې د عذاب ساته بس بروسه په بره ذات ساته وایي منه زما دا یو خبره یاد ساته دنیا چې کله د دنیا وځي ستا د ټول بدن نسا وځي زه تا پیژنم خبرې حق د خولې نه به دې بیا وځي ټوقې دې پرېښودي منم په حقیقت لګې ټوقې دې پرېښودي منم په حقیقت لګې غوږ مې ورته ایښودی ته ټول په آخرت لګې خو خلک شعرونه د دنیا اوري ته شوی باسې ګپ لګې ډېره زیاته مننه قدرمندو کتونکو دا و شعیب باجوړی چې تاسو یې شعرونه او د هغې نه وروستو نظمونه واورېدل که د ژوند بې وفا سلګو وفا وکړئ انشاءالله د میا ټي وي دا خپرونې به دغه شانته جاري او ساري وي تر هغه دمه ما میا ایاز احمد